معلومه ده دا د ثور یا غویي میاشت ده هغه وروستۍ اونۍ چې ده دا د کتاب اونۍ په نوم شهرت لري. موږ یې کال په کال لمانځو او په همدې مناسبت یو زموږ همکاره اداره ده چې موږ سره په لغمان کې افسو رواني موسسه یا لغمان فرهنګي کانتیره هغې د تدریس په برخه کې کار کوي. نو همدغسې د هغې سره په همغږي موږ د اطلاعات و فرهنګ ریاست وکتله چې سږ کال دغه کتاب اونۍ په داسې یو ډول ونمانځو چې په اصطلاح یو نوښت مو پکې کړی. نو هماغه و چې موږ د دغسې یو ګرځنده کتابتون جوړ کړ چې هغه سره د ولایت په کچه مو 450 تنه هغه نخبه ملګري، فرهنګي ملګري، مشران، شاعران، استادان په ټوله کې د کتاب او لس مینوال مو راټول کړ. هغوی سره ترانسپورټ سره خبره وکړه چې لومړۍ برخه زموږ غونډې د لغمان اطلاعات و فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د یوه برخه وه چې هلته د کتاب د ارزښت په اړه خبرې وکړې او له بل ځای نه یو ځل له همدغو ملګرو سره لکه وړاندې چې ما وویل حرکت وکړو، د الینګار په مسیر راغلو، د الینګار ولسوالۍ ته راغلو. همدلته په ژمي کې د لارې په اوږدو کې مو ځای ځای وقفه وکړه، کوم ځای کې چې ډېره ګډه ګوډه وه ښوونځیو ته لاړو، کله چې چېرې ګډه ګوډه وه ماشومان کوچنیان یې لیدل هغوی ته کتابونه ورکړل، هغوی ته د کتاب د ارزښت په اړه د لوست په اړه مو هغوی ته مثبت پیغامونه ورکړل. او بالاخره هم په الینګار ولسوالۍ کې د الینګار ولسوال صاحب سره همداسې په الینګار فرهنګي کلتوري مرکز او کتابتون ته لاړو، هغې سره مې یو څه د کتابونو مرسته وکړه. بالاخره هغه د ټاکل شوي پلان نه مخکې اوس دلته شهي قریې ته لاړو چې د مزدورو دا خوښه وه. دلته هم دا د زموږ سره راغلي ملګري ځوانان او جمع د کلي ځوانان دوی به راغونډ کړو. د کتاب د ارزښت په اړه مو له مختلفو سپین ږیرو علماو او ځوانانو استادانو څخه واورېدل چې کتاب څومره ارزښت لري. همداشان تدریس په اړه د تدریس هغه کومه دا شومه پدیده چې ده چې دوی څومره په ټولنه کې یو منفي تاثیرات لري د هغې په اړه خبرې وکړې. نو بالاخره اوس دغه د ماسپښین پروګرام ده، موږ هم له دې خوا چې پروګرام همداسې ده چې له دې خوا به موږ یو څه کتابونه ځان سره وړي، دا به ځای ځای خلکو ته ورکوو او هغوی ته به دا پیغام ورکوو چې تاسې کتاب ولولئ، کتاب وساتئ، کتاب بل ته ورسوئ او کتاب وساتئ، د کتاب په ارزښت باندې دلته راځم او دومره دوستان په یو ځای چې د کتاب اونۍ کې علاقهمندي ستاسو د علاقهمندي چې د هغه ځای نه په دې ګرمۍ کې د دې ځای راغلي یاستئ، دا زما دپاره یو اضافي انرژي ده. یعنې واقعا خوشحال شوم چې دومره کسان مسلکي کسان په دې ماحول کې ګورم. او امیدواري دا ده چې دا هر یو تک دې کتابتون ته خاص توجه د ده د پیشرفت کې انتقادونه وي، پیشنهادونه وي، اصلاحي شی پکې بهتر کولی شو، چې شی بدلولو ته دي هغه څه چې زموږ په قدرت کې وي انشاءالله چې هغه به موږ کوو. او د ټولو نه هم دا امیدواري ده چې هر سړی په خپل وخت چې کوم شی په ده ښه خبره وي، ښه پیغام وي، د نورو دوستانو خبرول وي، دلته کافي امکانات شته ده. څومره چې موږ وکولی شو خپل دوستان خبر کړو، د لرې د نږدې نه د کتاب نه استفاده وکړي. او ډېر داسې دوستان دي چې هغوی کتابونه لري، شاید په کورو کې ایښي دي، راوړي دلته شریک دي.
امکانات شته دلته یې کېدي داسې په کور کې یو کتاب ایښی یې راوړي کتابتون کې یې کېدی د هغې نه نور خلک استفاده کړي نو دغه هم د ټولو دوستانو نه خواهش دی شریک کار به کوو انشاءالله سره د قوم او د ملت په خوښه به یې کوو شاګردان دلته شته ده تاسو کولی شئ وروسته د هغوی سره په خبرو کې پوښتنه وکړئ د دې ضرورت څه دي ما تر اوسه ټول نه دي لیدلي د اختر چې دلته یم د ټولو سره ګورم استادانو سره به هم ګورم شاګردانو سره به هم ګورم نو امید ده چې ټول ستاسو کاري ټیم د منطقې خلک او زموږ په شعور دا شی په شریکه سره مخکې وړو اول د الینګار په سطحه بیا د لغمان په سطحه او زما په دا دپاره موږ دپاره به دا افتخار وي چې د افغانستان په سطحه دا وښیي چې موږ دلته یو شی لرو چې په بل ځای کې نشته او دا شاید نور دوستان دې ته تشویق کړي چې د داخل او خارج نه دغسې اقدام په نورو ځایونو کې وکړي تر څو موږ دا د کتاب او د لوست او د تعلیم پروسه غټه کړو ټیږه کړو او خلک دې ته تشویق وکړي چې دې په وخت کې همکاري وکړي علام کامیاب او سرفراز غره خوشبختانه اوس مو وطن امن دی راغلو تر ولسوالیو پورې زموږ دفتر ته ډېره په ټولنیزو برخو کې کار کوي هغه برخه یې ډېره اوږده ده که چېرته ډېر وضاحت ورکوم د ملګرو ډېر وخت نیسم وخت ناوخته دی یوه برخه یې تشریح کوم چې هغه د رواني ستونزو ده په وطن کې مو انقلاب تېر شوی ده طبعا موږ او تاسو ټول رواني ستونزې لرو رواني ستونزې په دې معنا نه چې یو سړی د مطلقا لیونی دا هغه څه دی چې دا دوا نه لري دا دوا نه لري دا په مشاورو سره ښه کېږي چې تر څو یو صحیح ډاکټر مشاوره ورکړي تر څو هغه چا چې رواني حالت خراب شوی په مشاورې سره ښه شي زموږ دفتر د زړې ښاروالۍ تر څنګ البته الینګاره ده دلته دا هغه څوک چې مثال دغسې ستونزې په ځان کې په کورنۍ کې په ټولنه کې ویني نو کولی شي زموږ دفتر ته